السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ستاسو ورور اسحاق خان یو نوی ویډیو سره راغلی یم. درته نوی پیغام دی. مو عموما کوشش وي ملګرو چې یو ویډیو راوړو، حقیقت ته بیان کو، پکې بقایا فیصله تاسو وکړو. اوس مو ویډیو راوړی دی، تاسو یې پیژنو اصغر چیمه. هغه بله ورځ د روژې کې دا ویډیو شوې دی، د خوراکۍ والا خبرې تاسو واورو، بیا به ورپورې خبرې وکړو. کوم زما پښتنو ورونو، ستاسو د اختر مبارک شي. پیل را ویډیو تاسو غور سره وګورئ. دا زه په درېیم ځل په دې وجه اصغر چیمه پسې کومه چې ډېر دروغ وایي چې ما دې پښتنې خور ته دونه پیسې وړي، 15 زره مې یو وړي، 15 مې بل وړي، 1000 زره مې بل وړي دي. په ما دې را ثبوت کې کم ځای کې ماله پیسې راوړي دي، چا په کم بینک کې رالیږلي دي، په خپله یې راوړي دي. زما ورونو تاسو زما را ویډیو وکتله چې دې ماله په دوباره راغلی، ماله پیسې لاسو کې ایښي دي چې ماله خورې دا ستاسو پیسې دي چې دې د پښتون زوی د یو پلار نه پیدا یې دې را مخامخ شي. زما د پښتنو ورونو له دې جواب ورکړي، ماله دې راکړي. پښتون ځان لوی نو را مخامخ شي، زما د پښتنو ورونو له جواب ورکړه، ماله رسید راکړه، ماله بینک باندې کې پیسې دې رالیږلي دي، پیسې دې صرف 9000 قسم دې رالیږلي دي. په هغې زه خپل ورونو له قسم باندې لاس ږدم، لاسبرګي اختر دی چې زه په قسم لاس ږدم. ورور زه بیا وایم چې قسم دې ماله 9000 رالیږلي دي، ماله 1 روپۍ سیوا نه ده راوړې. اصغر چیمه خدای دې تباه او برباد کړي، ولې دا دروغ وایي؟ جی ملګرو، تاسو خبرې واورېدې د خوراکۍ والا څه داسې دی چې ما ته صرف 1000 روپۍ دې راکړي دي، نور 1 روپۍ نه دي راکړي. ټلیفون ورته کوي، ټلیفون اصغر چیمه نه وچتوي، جواب نه ورکوي ورته. ما هغو پښتنو نه، هغو مسافرانو نه، هغو خلکو نه پاکستان کې دي، که هغه دنیا کې کوم ځای کې هم دي، هغو نه ما انتظار چې یار تاسو اصغر چیمه څه ویډیو شیر کړي. تاسو ته د نور تنظیمونه پاکستان کې نه ښکارېږي، او تاسو ته که اصغر چیمه ویډیو شیر کړه، تاسو هغه په نمبر باندې ولې پیسې ورستو؟ تاسو هغه ته ولې پیسې ورستو؟ تاسو اصغر چیمه ته وایئ زموږ ته دغې خوراکۍ نمبر راکړه، او که تاسو سره ښېګړه کول غواړو، حقیقتو کې ښېګړه کول که غواړو، تاسو د دې خوراکۍ نمبر مو ته راکړم، د خوراکۍ ته ټلیفون وکړو، تاسو به ذات خود د خوراکۍ ته پیسې ورورسو. هغه به د دوام وکړي، ثواب به وشي، اجر به وشي، تاسو به ثواب میلاو شي، د هغې غریبي کار به وشي. اوس خو هغه دروغ نه هغه تور سره هغه ښځه تورسرې راغله میډیا ته دا شانې خبره کوي، ورونو پښتنو ته سوالونه کوي، پښتنو ته غږ جاړي، په دې روژې کې غږېدلي دي، او دغه ټولو ته جاړي، سوالونه منتونه کوي. اصغر چیمه ورځینه کوي، اصغر چیمه ته یې چې زه غل نه یم، ته یې چې زه خلکو نه پیسې نه ویم، ته یې چې زه ملا یم، ته یې چې زه داسې خلکو سره مدد کوم، د ما نه ما داسې انډیا پورې لاړه دا څیرې. حقیقت کې ته خدمت کوې، حقیقت کې ته کار کوې، حقیقت کې ته د غریبانو خلکو امداد کوې. ته لاړ شه دغې خور سره ویډیو جوړه کړه، ورته پروف وښیه چې تا ته ما دومره پیسې درکړي دي، او د خلکو ته وښیه چې کومو خلکو تا ته دغې ښځې دپاره پیسې درلېږلي دي، هغه پروف ټول مخ ته کړه، ویډیو جوړه کړه. بیا به دا خلک تا باندې سوالي نشان نه وي چې دی، بیا به دا خلک تا پسې ویډیوګانې نه جوړي، دا خلک د خور غریب تا پسې ازار نه کوي. په خدای مې یقین وکړه دغې ښځې تا پسې دې روژې کې کونه ازار کړی دی، د کونې قسم ته کنځلې درته کړي دي، دنه ته نه ووځې، دغو غریبانو خلکو ازار نه ته نه ووځې. که ته ځان ثبوتوې چې زه غل نه یم، زه صحیح خدمتګار یم، نو تا ته زه چیلنج در کوم چې ته سبا لاړ شه دغې ښځې سره ویډیو جوړه کړه، ویې زما ته دغې ښځې په نامې باندې دومره ډونیشن میلاو شوی دی، دې ته ما دومره ورکړی دی، لایف ویډیو وکړه. داسې نه چې ته کیمرې کې ویډیو وکړې او ایډیټ یې کړي، بیا نه، لایف ویډیو وکړه دغې ښځې ته. داسې نه چې ته ښځه ټارچ کړې، یا دا زنانه باندې ته پریشر راولې، یا ته څه دغه لالچ وکړې، ته حقیقت کې ځان بېګناه تسلیم کړه. اوس پښتنو په تاسو باندې فیصله تاسو وکړو چې آیا اصغر چیمه غلط دی، مو غلط یو، یا د ښځه غلطه دی. مو به اواز نه وي چې تون سره د غریبانو خلکو سره ظلم کېږي، مو به اواز نه وي چې تون د غریبانو خلکو سره زیاتې کېږي، د غریبانو خلکو مال خوړلی شي، مو به اواز نه وي چې تون، مو به لازمه وي چې تون که تاسو مو ته ښه یو او که بد یو، هغه د ستاسو سوچ دی، هغه د تاسو خپل سوچ دی. مو د چا سوچ نشو بدلولی، خو دا کولی شو، دا د مازې مدري یو مسلمان، یو انسان بحیثیت، یو پاکستانی بحیثیت، یو پښتون غیرتمند، دا د مازې مدري چې زه حق خبره به راوړم، په حق خبرې باندې به زه ویډیو جوړوم، او که تاسو یې ګورو او که نه یې ګورو، او که تاسو یې ورباندې فیصله کوو نه کوو، هغه ستاسو ذمهواري دی. خو زه مازې مدري دا دی چې زه به الله ته جواب ورکوم، زه به حقیقت بیانوم. نو دغې ویډیو کې حقیقت تاسو د ښځې خبرې واورېدې، زما خبرې واورېدې، اصغر چیمه ته تاسو ټلیفون نه وکړو، چیلنج ورته زه ورکوم چې دغې ښځې ته ورشي، پیسې ورته واپس ورکړي. یعنې زه دغې خوراکۍ ته دا جواب ورکوم، زه خوراکۍ ته دا ویډیو کوم، زه د خوراکۍ ته دا ما جواب دې خوراکۍ ته ورورسي چې هغه د لاړه شي تاڼې کې ورباندې رپورټ وکړي چې زما پیسې خوړلې دي، لاړه شي د ورباندې رپورټ ورباندې وکړي، FIR ورباندې کټ کړي، بیا به د دې پته ولګېږي چې د څنګه چال دی، سیر نه څو پخېږي. زه پولیس والا ملګرو ته یم،
که خیبر پښتونخوا پولیسو له ملګري د ما ویډیو ګوري یار دغه سړی لګیا دی غونډې ښځې غونډ غریبان خلکونه پیسې وي کم از کم ده به خو لاس ور واچو دا خو د جیل ته ور نه بسو څه پته ولګي چې دا حقیقت کې دروزغن دی د کوم خلکو ته ډونیشن کوي دا خلک دروزغن دي د حقیقت دی پښتنو ته وړاندې کړو نننۍ دغې ویډیو سره دغه پیغام سره خپل اسحاق خان ته ورکړو اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو